السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې کوم د موبایل کوم فون ډایلر چې دی ستاسو دا به تاسو ته دلته کې ښکاري. دا بالکل ساده دی. ټیک ده. په دې کې تاسو خپل رنګارنګ عکسونه ولګوئ، خپل عکس پې سیټ کړئ او دې له تاسو یو نوی ناشنا لوک ورکوئ، یو ډېر خوندور لوک ورله ورکوئ چې بیا کله هم تاسو دغه ډایلر استعمالوئ نو تاسو له به ډېره زیاته مزه راکوي. مطلب تاسو کتلی دی ساده ډایلر دی، بور شان ډایلر دی، سړی لږ بور کوي. نو تاسو څنګه کولی شئ په دې باندې خپلې د خوښې عکس چې دی خپل هغه پې ډېر په اسانه طریقې سره په یو کلیک سره ور سیټ کړئ. نو قدرمنو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه وړاندې زه تاسو ته یو ایډوکیشن عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ او دا اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو له مختلف کم سیټینګز چې دی راکړي دي. اولنی دی ډایل فیډ. ټیک ده. دا به تاسو ډایل فیډ باندې چې کله کلیک وکړئ دا به تاسو نه پرمیشن غواړي. دا وګورئ دلته کې تاسو به دې له دغه ټول پرمیشن چې دي همدغه پرمیشن به تاسو دې ته الاف کړئ. ټیک ده. دغه پرمیشن الاف کولو نه بعد دلته کې تاسو کتلی شئ دا تاسو ته ډایل فیډ راوغوستو. دغه شانتې وګورئ ستاسو کانټیکټس هر څه چې دي هغه یې هم دلته کې راواغستل. نو اوس په دغه طریقه دلته کې په دې ډایل فیډ کې به تاسو ته ښکاري شاته چې کوم تصویر دی داسې ښایسته تصویر تاسو خپل هغه څنګه لګولی شئ. ورپسې دی تاسو له چې کوم دویم آپشن راکړی دی هغه دی کانټیکټس. ته وګورئ تاسو دلته کې کانټیکټس یې درله راغوستي دي. اوس په سمپل تاسو راشئ سیټینګ له. ټیک ده. کله هم چې تاسو سیټینګ له خپل موبایل لاشئ نو دلته کې وګورئ چین بیجي مطلب چین بیک ګراوند د ډایلر کم ډایل فیډ کم بیک ګراوند چې دی هغه تاسو څنګه چینج کولی شئ. دا وګورئ مختلف تصویران دي دلته کې تاسو له راکړي دي. تاسو د دې ځینه هم لګولی شئ. ورسره تاسو خپل له موبایل کومه ګیلري چې ده هغې نه پکې چې خپلې د خوښې کم تصویر تاسو لګول غواړئ نو هغه تصویر به سمپل له دې ځینه تاسو سلیکټ کړئ. دا وګورئ چې کوم ستاسو د موبایل ګیلري ده چې کوم هم ستاسو خپل خوښې تصویر وي نو هغه به تاسو سمپل له دې ځینه راواخلئ. ټیک ده. چې کوم تصویر راواغستلو نو هغې باندې به تاسو څه وکئ کوم ټیک نشان چې تاسو له راکړی دی مثال په طور دا یو تصویر شو. دا تاسو د دې ځینه ریسایز کولی هم شئ لکه مثال په طور دونه شو. بری تاسو له ټیک مارک یو نشان راکړی دی تاسو به سمپل په دې باندې کلیک وکئ. ټیک ده. په دې چې کله تاسو کلیک وکئ نو دا وګورئ ستاسو په موبایل په ډایلر باندې به دغه شانتې تصویر راشي. دې نه علاوه اوس کیبورډ تیمز دي. ټیک ده. کوم کیبورډ چې دی تاسو نو هغې تاسو کوم سټایل والا لګول غواړئ نو هغه هم تاسو ته دې ځای نه چینج کولی شئ. دا وګورئ دغه شان کولی غواړئ دغه شانتې ساوند ورسره هم که لګول غواړئ نو ساوندز پې هم تاسو مختلف ساوند لګولی شئ. ورسره کم کلر چې دی کلر یې هم چینج کولی شئ. د دې ځینې تاسو له د کلر آپشن هم پکې راکړی دی. کلر ټیون پکې تاسو له بل سیټینګ راکړی دی. ټیک ده. موډیفاینګ سیسټم د دې نه علاوه دا وګورئ تاسو چې کله پکې دا سیټینګ وکړئ نو به کلر ټیون پکې هم شي. MP3 کټر درسه پکې هم شته دی. ټیک ده. ورسره نیم رینګ ټون د نوم کم رینګ ټون چې دي هغه پکې هم دلته کې تاسو ځان له پخپله جوړولی شئ. سمپل دا وګورئ دلته کې تاسو له آپشن راکړی دی انټر یور نیم. دلته کې به خپل نوم ولیکئ بیا به دلته کې ستاسو اټومیټیکلی ستاسو د نوم چې کوم رینګ ټون دی هغه به تاسو سره دلته کې فری فایر شي جوړ به شي. ورسره پکې سټیټس سیور هم شته دی تاسو سره د وټساپ دپاره. دا وګورئ وټساپ سټیټس سیور یې درله پکې هم راکړی دی. نو یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، ډېر مزدار اپلیکیشن دی او امید لرم چې خوښ شوی به مې که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.